الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورور دا پوښتنه کړې ده چې که څوک سنت مؤکده پرېږدي آیا ګناهګاره کیږي که نه؟ الجواب بالله التوفیق. محترمه، سنت مؤکده لکه د سهار سنت، د ماپښین سنت، د ماښام سنت، دا شان د ماخوستن سنت، دې ته سنت مؤکده وایي. که څوک بې له سخت ضرورته پرېږدي نو په دې سره یقیني ګناهګاره کیږي او دا ګناه ده چې څوک یې پرېږدي. او که یو وخت په سفر کې یا یو بل داسې اشد سخت ضرورت وي څوک یې پرېږدي، بیا په هغه سره نه ګناهګاره کیږي، خو بغیر د ضرورته پرېښودل ګناه لري. الدر المختار على رد المحتار، دویم جلد 545 صفحه، مجمع الانهر اول جلد 194 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.